د روحي ویبپاڼې ګرانو لیدونکو او لوستونکو سلامونه او ښې چارې. د روحي خبري او معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتي ویډیوګانې په لړ کې مو دا ځل د جیوپالیټکس یا جغرافیاوي سیاست په اړه درته ویډیو چمتو کړې ده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. جیوپالیټکس یا جغرافیاوي سیاست. د جیوپالیټکس پیژندنه په یوې سیمې او هیواد باندې د سیاسي او جغرافیاوي فکټورونو ګډ اغیز ته جغرافیاوي سیاست یا جیوپالیټکس وایي. یا په بل عبارت په نړیوالو اړیکو کې په سیاست باندې د جغرافیې لکه غرونو، دښتو، اوبو، بحرونو، سیندونو او سرحدي پولو اغیزې ته جغرافیاوي سیاست یا جیوپالیټکس وایي. په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراخېدو سره جیوپالیټکس د سیاست په زده کړو کې د یو ځانګړي مضمون او ټولګي په توګه رامنځته شو. جیوپالیټکس تر ډیره په بهرنۍ پالیسۍ کې د ګټې وړ دی او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ په جغرافیې پورې تړلي سیاسي موضوعات د جیوپالیټکس څخه په استفادې د بهرنۍ پالیسۍ او ډیپلوماسۍ له لارې حل کیږي. په نړۍ کې ډیری سیاسي او اقتصادي تړونونه د جیوپالیټکس په اساس رامنځته شوي دي. د بیلګې په توګه د ناټو تړون. د ناټو تړون په 1949 زیږدیز کال کې د اروپا په جغرافیه کې د سره نږدې هیوادونو ترمنځ د مشترک دفاع په موخه رامنځته شو. د ناټو په سازمان کې په ډیر شمیر سره د اروپا د لویې وچې هیوادونه شامل دي چې په اوس وخت کې د انګلند، جرمني، فرانسې په شمول 90 هیوادونه غړیتوب لري. د سارک سازمان. سارک یا د سویلي اسیا د سیمهییزو همکاریو سازمان یا ساوت ایشین اسوسییشن فور ریجنل کوآپریشن په 1915 زیږدیز کال کې په بنگلادیش کې جوړ شو. سارک په جغرافیاوي ډول د نږدې هیوادونو ترمنځ تړون دی چې اوس مهال یې د افغانستان په شمول بنگلادیش، بوتان، پاکستان، انډیا، نیپال، سریلانکا او مالدیوس هیوادونه غړي دي. په جیوپالیټکس پورې تړلي موضوعات. لومړی وګړي. د یو دولت له 4 مهمو عناصرو څخه یو عنصر وګړي او یا نفوس دی. د یو هیواد وګړي د یاد هیواد لپاره شر او خیر دواړه کیدای شي. کچیرې د یو هیواد وګړي په زده کړو سمبال او روزل شوي وي نو هیواد د پرمختګ پړیو ته ځي، او برعکس کچیرې د یو هیواد وګړي بې سواده له پرمختګ لري او وروسته پاتې وي نو بیا یې په هیواد کې جګړه او د بهرنیو لاسوهنو لپاره زمینه برابروي. په جیوپالیټکس کې د هیواد وګړي تر مطالعې لاندې نیول کیږي او بل دا چې یو هیواد د خپلو ملي ګټو په موخه د ټارګټ هیواد د وګړو د وضعیت سره برابرې بهرنۍ پالیسۍ جوړوي او نړیوالو اړیکو ته سره دننه کیږي. دویم جغرافیه. د جیوپالیټکس د مطالعې بله مهمه موضوع عمومي جغرافیه ده. په جغرافیه کې د یو هیواد موقعیت، 4 خواوې، پراخوالی، غرونه، دښتې، سیندونه، ځنګلونه، کرنه، بحر ته نږدېوالی او لرېوالی مطالعه کیږي. د جیوپالیټکس د مطالعې په اساس یو هیواد له بل سره د هغې جغرافیې ته په کاتو اړیکې ساتي او یا هم ترمنځ یې لرېوالی راځي. افغانستان چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا تر نن ورځې پورې د ځینو هیوادونو د تمرکز ټکی دی او په مختلفو بهانو غواړي په افغانستان کې شتون ولري نو د افغانستان ارزښت په جغرافیاوي موقعیت کې نغښتی دی. په افغانستان کې د ځینو هیوادونو لپاره جګړه د افغانانو په پرتله سخته وي چې لامل یې د افغانستان له جغرافیې سره ناشنایي او د افغانستان د جیوپالیټکس په اړه لږ معلومات دي. لیږد رالېږد. جیوپالیټکس د یو هیواد صادرات او واردات هم مطالعه کوي. د یو هیواد صادرات او وارداتو په اړه پوهاوی د جیوپالیټکس موضوع ده. په صادراتو او وارداتو پوهاوی له هیوادونو سره مرسته کوي ترڅو د بل هیواد کمزوري او غښتلي ټکي پیدا کړي او په دې سره په یو ځانګړي هیواد کې خپلې ملي ګټې خوندي کړي. په پایله کې ویلی شو چې جیوپالیټکس په اوساني وخت کې د بهرنۍ پالیسۍ د غښتلتیا او د هیوادونو سیاسي او جغرافیاوي فکټورونو او عناصرونو د پیژندنې لپاره مهم ډیسپلین دی. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل
لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.